ورو غلط ویډیو هر سړی ګوري، هر سړی لایک کوي او ځان سره مخکې شیر کوي. خو زه به نن ګورم ملګرو چې د حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم مبارک دا نوم به څومره خلک ګوري او څومره خلک به ځان سره مخکې شیر کوي. په یو کمیس باندې لیکلو کې نو خلک دغه کروڑونه روپۍ قیمت لګي، خو چې دغه شان د حضور صلی الله علیه وسلم ویډیو راشي نو دغه نه بیا مطلب خلک کې کتو ته هم تیار ملګرو. که ویډیو مخه خوښ مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ او په کمنټ کې سبحان الله په غونډه دنیا کې مطلب خلکو ته وښایي چې زمونږ پیغمبر داسې یو شخصیت دی چې هغې په اسمان کې چې کوم دی نو په اسمان کې هم چې کوم وریځ راځي په هغې کې هم د هغې نوم لیکلی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتهو. زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری سلیمان سالار. ملګرو په دې سایډ باندې به تاسو ته را ویډیو کاري په دې کې د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم نوم چې کوم دی په ورځ کې راغلی دی، چېرته ورځ راغلی دی او په هغې باندې چې کوم دی نو حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم نوم راغلی دی. خو دا ویډیو چې کوم دی د ثواب په نیت باندې ملګرو سره ضرور شریکه کوي، ولې چې چېرته د یو پاکستان وزیر اعظم عمران خان چې کله مطلب په یو کمیس باندې لیکلو کې نو هغه دغه چې کوم دی نو په زرګاو په لاکاو خلک شیر کوي او دغه شان چې د حضور صلی الله علیه وسلم نوم راشي نو د هغې نه بیا موږ مطلب په وروسته ځو، د هغې نه شاته کېږو، د هغې شیرینګ نه هېرېږو، په هغه چې کوم دی نو نه شیر کوو. نو دغه شان چې د یو دنیا د صرف د پاکستان وزیر اعظم د غونډې دنیا هم نو د هغه په یو کمیس باندې لیکلو کې نو خلک د هغې کروڑونه روپۍ قیمت لګي، خو چې دغه شان د حضور صلی الله علیه وسلم ویډیو راشي نو د هغې نه بیا مطلب خلک کې کتو ته هم تیار نه. نو دغه شان ملګرو د حضور صلی الله علیه وسلم چې کوم دی هغه د دوانو جهانو سردار دی او دنیا کې چې کوم دی هغه الله پاک یو مقام ورکړی دی، هغه مقام چې مطلب د بل چا سره نشته دی. دغه شان او داسې یو شخصیت چې د تعارف محتاج نه دی او نه د هغه زه تاسو سره تعارف کول غواړم. او ملګرو دا ویډیو چې کوم دی د ثواب په نیت باندې په غونډه دنیا کې مطلب خلکو ته وښایي چې زمونږ پیغمبر داسې یو شخصیت دی چې د هغې په اسمان کې چې کوم دی نو په اسمان کې هم چې کوم وریځ راځي په هغې کې هم د هغې نوم لیکلی کېږي. حقیقت او رښتونی پیغمبر دی. نو بالکل ملګرو مطلب دا دی چې یو وړوکی غونته کې کس چې هغه د هغه کمیس چې کوم دی په کروڑونو روپو درکېږي که نه، دغه شان د هغې هغه نوم د ارباو د ټولې دنیا د قیمت نه زیات دی. او دغه شان چې کوم دی نو موږ له هم پکار دی چې موږ د خپل پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم سره مینه وکړو. که تاسو کتلي د انګریزۍ یا د انګریزانو یو کتاب دی، په هغې کې چې کوم دی 100 کسان راغستی شوي دي په دنیا کې، ښه خلک، ذهین خلک او عقلمن خلک. په هغې کې په 1 نمبر باندې حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم هغه انګریز لیکلی دی چې په ټولو خلکو کې په 1 نمبر باندې په اخلاقو کې، په مطلب په ښه سړیتوب کې او په اوچتوالي کې د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم. نو موږ شکر الحمدلله مسلمانان یو او موږ خو دا بالکل منو. نو بالکل ملګرو که ویډیو مو خوښه شوه مخکې ملګرو سره ضرور شریکه کړئ او په کمنټ کې سبحان الله الحمدلله ولیکئ او دا ټایم ماله راکړئ اجازت چې چېرته مې ښاد آباد ابولیلي اوسئ. موږ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ.